Bonjour et bienvenue à la cour de français en pashto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. په تیر درس کې موږ د فرانسې باره کې ویلي چې فرانسوي ژبه څه شی دی، په کوم ځای کې استفاده کیږي، څنګه فرانسوي ژبه منځته راغله او لږ څه تاریخ باره کې موږ ویلي. نن زموږ لومړی درس د فرانسوي باره کې دی، د پیژندنې یا د ځان تعریف کول. هره ژبه که هغه پښتو ژبه ده، که انګلیش ژبه ده، او که فرانسوي ده، که سپینش ده، هره ژبه ده خپل طریقه کار غواړي چې کله هم ته وغواړې ځان خلکو ته ورمعرفي کړي، ځان خلکو ته ورپېژنې. ځان معرفت نه څه مطلب؟ ځان باره کې خلکو ته معلومات ورکړي چې زما نوم دا دی، زما عمر دا دی، زما وظیفه دا ده، پلانکي ځای کې اوسېږم. دغه ټول د ځان باره کې خلکو ته معرفت ورکړي. یا یو بس سټاپ ته لاړ شي، یو انډیوال سره یا نوي یو کس سره ملاویږي، یا یو مغازې ته لاړ شي، یو چا سره معرفي کیږي، یا یو بیغو ته لاړ شي کار دپاره، یا داسې بل شي دپاره لاړ شي، ځان معرفي کوي. نو دغه ټولو ته ځان پېژندنه وایي یا ځان تعارف کول ورته وایي. نو په فرانسوي کې یا په هره ژبه کې دوه قسمه ځان تعارف کول دي، خو بالخصوصا په فرانسوي کې دوه قسمه ځان تعارف کول دي، یو رسمي دی، یو غیر رسمي دی. رسمي ته په فرانسوي کې فارمل وي او غیر رسمي ته انفارمل وي. فارمل کوم وخت کې ته استفاده کولی شي؟ فارمل هغه ټیم کې ته استفاده کولی شي چې کله ته یو بیغو ته لاړ شي، یو کار دپاره کار دپاره ځي او کار دپاره یو انټرویو ورکوي، هغه ټیم کې ته فارمل استعمالوي. مثلا په ادبیاتو کې خلکو سره خبرې کې، یا هغه کسان سره چې تاسو نه مشران دي یا تاسو نه عمرونه زیات دي، د ادب او احترام په لحاظ باندې په ښه لهجه یا په ښه ماحول کې ورسره خبرې کوي، هغه ته فارمل وایي. فارمل او انفارمل هغه ته وایي مثلا ته یو دوست، یو ملګري سره روزانه ملاویږي، روزانه ورسره ویني، نو هغه ته انفارمل غیر رسمي ورته وایي. مثلا چې کله ته غیر رسمي یو انډیوال سره، یو دوست سره، یو بل کس سره ملاویږي او هغه سره ته ډېر داسې مثلا موږ تاسو په پښتو کې وایو چې ډېر فري غوندې یو چا سره، هغه سره بیا هغه ټیم کې موږ انفارمل انټروډکشن یا انفارمل دغه استعمالو، تعارف یا پیژندنه استعمالو. اوس دوه قسمه پیژندګلوي موږ سره دي، خلاصه دوه قسمه پیژندګلوي موږ سره دي، یو فارمل بل انفارمل. فارمل هغه ټیم کې استفاده کیږي چې کله ته مؤدبانه یا رسمي یا دفتري ځای کې خپل ځان خلکو ته تعارف کوي. او انفارمل هغه ټیم کې چې کله مثلا دوست سره یا هغه کس سره چې ډېر ورسره ویني هغه سره ته ځان معرفت کوي، نو هغه ټیم کې موږ انفارمل استفاده کوو. د ټول نه وړاندې هره ژبه کې چې کله هم ته وغواړې خپل ځان معرفي کوې، نو هغې دپاره مشخص الفاظ دي. مثلا موږ تاسو چې کله هم په خپله پښتو ژبه کې وغواړو سلام علیکم وایو، یا په انګلیش کې موږ تاسو هیلو وایو، دغسې په فرانسوي ژبه کې هم دي. نو ما دغه لاندې څه لفظونه ذکر کړي دي چې کوم یو به تاسو ته ډېر زیات کومک وکړي، ډېر زیات وکړي. نو هغې ټولو کې اولین موږ سره دی بونژور. بونژور 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 مطلب ښه ورځ. هر چا سره چې کله هم فرانسوي کې تاسو ملاویږئ او هغه ته ووایئ بونژور. همیشه چې کله هم ته چا سره ملاویږئ، اولین سټارټ لکه اولین شروع یا کومنسما چې ورته وایي، هغه ته اول ځل دپاره شروع په دغه الفاظو کوې. کله هم ته هر چا سره، هغه که فارمل دی که انفارمل دی، او ته چا سره وغواړې چا سره خبرې شروع کړي، نو اولین الفاظ به ته دغه چې ما کوم استفاده کړي دي، د لاندې مې لیکلي، دغه به ته استفاده کوې. مثلا بونژور، بونژور ښه ورځ، بونژور. یو بل دی بونسوا، هغه کله د 5 بجو نه اپل او مازدیګر 5 بجو نه اپل استفاده کېږي، ښه شپه. بونژور ښه ورځ، بونسوا ښه شپه. بل په انګلیش کې موږ تاسو ورته وایو هیلو، انګلیش کې ورته موږ تاسو هیلو، او په پښتو کې موږ تاسو ورته وایو هیلو. خو ولې په فرانسوي کې اچ نه ویل کېږي؟ اچ نه ویل کېږي، موږ تاسو په فرانسوي کې وایو ایلو، ایلو.
موږ تاسو په فرانسوي کې ورته وایو الو. بل سلام د لپاره اکثر ټیم کې اکثر ځای کې ډیر خلک دی بونجور یې استفاده کوي یا بونسوا استفاده کوي د شپې د طرف نه، او په فرانسوي کې ډیر خلک بیا د دواړو په ځای باندې ډیر خلک سلو هم سلام ته راځي، سلو داسې استفاده کوي، سلو ډیر خلک داسې استفاده کوي، دا یې استعمالي سلو. بونجور، الو، سلو. بونجور مطلب ښه ورځ، الو مطلب هلو، سلو سلام دی. بیا ډیر خلک چې کله هم داسې خلک شته دی چې هغه بیا نه بونجور نه الو او نه سلو وي، هغه بیا وي مسیو، مسیو. صاحبه، موږ تاسو چې پښتو کې ورته وایي صاحبه، صاحبه، مسیو، 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 مسیو. بیا چې ښځه وي مثلا د مسیو خو سړي دپاره راځي، که هغه زوړ وي که ځوان وي واده شوی که هر څه هغه دپاره یو لفظ دی موږ فرانسوي کې لرو مسیو. په ښځې دپاره بیا دوه الفاظ دي، هغه ښځه چې واده شوې وي زړه وي یا تا نه مشره وي هغه دپاره موږ تاسو میدم استفاده کوو، میدم. چې کومه ښځه واده شوې وي یا مشره تا نه وي هغې دپاره موږ میدم، میدم. او هغه پیغله نجلۍ چې واده شوې نه وي یا ځوانه وي هغې د واده یې نه وي کړی هغې دپاره موږ مدموزل، مدموزل، مدموزل. ډیر خلک متمزل وي، نه متمزل غلط دی، مدموزل، 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 مدموزل. بیا ډیر خلک دی نه نوم اخلي، نه بونجور وي، نه الو وي، نه سلو وي، نه مسیو وي، نه میدم وي، نه مدموزل وي. ډیر خلک دی بیا کوکو، کوکو هم یو قسم سلام دی، سلام د پر راځي، کوکو، کوکو. ډیر داسې بیا نور خلک دی چې هغه نوم اخلي، نوم تخلص، چې زما نوم اوس همیش دی، زما تخلص همیش دی. بیا خلک ډایرکټ چې کله شروع کوي په هغه چاته ځان معرفي کوي هغه دپاره ډایرکټ نوم اخلي. ډیر خلک دی پښې نوم اخلي، پښې نوم سړي خپل نوم ته راځي، مثلا زما تخلص همیش دی، خپل نوم مې حمید دی. داسې د هر یو کس لکه علي خپل نوم تخلص سنگر، بل شي تخلص وي سنگر وي، وفادار وي، داسې. نو دغه ډیر مهم الفاظ دي، دا هغه الفاظ دي چې همیشه په کله یو انسان وغواړي یو بل سره تعارف وکړي د ځان دا استفاده کوي. هغه کې بونجور ښه ورځ، الو هلو، سلو سلام، مسیو صاحبه، مسیو صاحبه، میدم صاحبه، میدم ښځې دپاره راځي، مدموزل هم ښځې دپاره راځي، میدم هغه ښځې دپاره راځي چې کومه زړه وي یا تا نه مشره وي، او مدموزل ښځې هغې ښځې دپاره راځي چې کومې واده نه وي کړی پیغلی هغې دپاره. کوکو، کوکو دا هم سلام دی یو قسم، لکه انفارمل دی، غیر رسمي دی. نوم چاته خپل تخلص اخلي او پښې نوم هغه خپل نوم ورته اخلي. یو ځلته بیا تاسو ته ریپیټ کوم، مثلا تاسو ته یو ځلته بیا تکراروم. ریپیټ مطلب تکرارول، ریپیټي تکرارول. بونجور، هلو، بونجور، الو، سلو، مسیو، میدم، مدمزل، مدموزل، مدموزل، مدموزل. درې قسمه ویل کېږي، درې قسمه ویل کېږي، مدموزل، مدموزل، مدموزل. مد نه دی ښه، مدموزل نه دی، مدموزل. یا ډېر خلک مختلف قسم پرونس کوي خو نه، د دې اصلي دغه چې مدموزل دی، مدموزل، مدموزل، مدموزل. کو 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 هم سلام. نوم، پښې نوم. دا شو. اوس ډېر خلک داسې دي چې اول مثلا تا نه ډایرکټ تپوس وکړي چې quel est votre nom de famille, quel est votre nom de famille, quel est votre nom de famille. ستاسې کورنی نوم څه دی؟ مثلا لکه مخکې چې ما هلته ویلې هغه دپاره دې دپاره داسې هم ته استفاده کولی شي quel est votre nom, quel est votre nom.
دا فارمل دی ښه فارمل کې موږ داسې وایو فارمل انترودکشن کې یا فارمل چې کله ته چا سره ځان رسمي پیژنده کې کله وطق نوم د فامیل او چې کله غیر رسمي مثلا غیر رسمي ته چا سره ځان تعارف کې کل est ton نوم د فامیل وطق په ځای بیا صرف تون راځي خو زه خیر دغه تاسو مو اول تاسو زده کې کله وطق نوم د فامیل ستاسې کورنۍ نوم څه دی کل est وطق نوم د فامیل ستاسو کورنۍ نوم څه دی کل est وطق نوم د فامیل ستاسې کورنۍ نوم څه شی دی moi نوم د فامیل est همیش moi نوم د فامیل est همیش زما کورنۍ نوم همیش دی سوال دی کل est وطق نوم د فامیل ستاسې کورنۍ نوم څه دی moi جواب دی moi نوم د فامیل est همیش زما کورنۍ نوم همیش دی کل est وطق نوم د کل est وطق کل est وطق نوم د فامیل کل est وطق نوم د فامیل کل est وطق نوم د فامیل moi نوم د فامیل est همیش moi نوم د فامیل est همیش زما کورنۍ نوم همیش دی کل مطلب څه شی وٹ انګلیش کې چې وګورئ تاسو ته وٹ ا مطلب از ا مطلب از یا په پښتو کې موږ دی کل ا وطق مطلب یور نوم د فامیل مطلب فیملی نیم what is your family name what is your family name کله وطق نوم د فامیل what is your family name ستاسې کورنۍ نوم څه شی دی moi نوم د فامیل est همیش moi نوم د فامیل est همیش my family name is همیش یا my family name is همیش زما کورنۍ نوم همیش دی quel est votre prénom quel est votre prénom ستاسې خپل نوم څه دی ستاسې خپل نوم یا quel est votre خو prénom ستاسې نوم څه دی ستاسې خپل نوم څه دی یو نوم دی یو prénom دی نوم تخلص ته راځي prénom خپل نوم ته راځي je m'appelle حمید je m'appelle حمید زما نوم حمید دی je m'appelle حمید je m'appelle حمید زما نوم حمید دی یو ځل ته بیا quel est votre nom de famille moi nom de famille est همیش quel est votre prénom je m'appelle حمید دویم vous avez quel âge ستاسې څومره عمر دی یا تاسې څومره عمر لرئ vous avez quel âge په انګلیش کې موږ تاسو دا سوال ویلی شو how old are you how old are you vous avez quel âge vous avez تاسو لرئ vous مطلب تاسې avez مطلب لرئ quel څومره âge عمر vous avez quel âge تاسې څومره عمر لرئ vous avez quel âge vous avez quel âge تاسو څومره عمر لرئ vous avez دا vous اس او اس سره جنګیږي vous avez quel âge تاسو کله څومره عمر لرئ تاسو څومره عمر لرئ تاسو عمر څومره دی که عام فارملی وي بیا تاسو وایئ tu as quel âge تاسو څومره عمر لرئ دا به غیر مؤدبانه یا غیر رسمي ده خو همیشه کوشش وکړئ چې رسمي استفاده کوئ ولې رسمي کې تاسو ښه راځئ اوس j'ai 27 ans زه 22 کاله عمر لرم j'ai مطلب زه لرم 27 عمر کاله âge مطلب عمر او an مطلب کال j'ai 27 ans زه 22 کاله عمر لرم
ښه اوس quelle est votre nationalité quelle est votre nationalité ستاسو تابعیت یا ته د کوم ځای where are you from په انګلیش کې موږ تاسو where are you from یا what is your nationality نو په پښتو کې به موږ تاسو ستاسو تابعیت شریعه تاسو د کوم ځای یاستئ quelle est votre nationalité یو nationality ده یو origin ده origin صحیح راځي خو خیر دلته nationality لیکل شوی ده موږ quelle est votre nationalité quelle est votre nationalité تاسو د کوم ځای یاست quelle est votre nationalité تاسو د کوم ځای یاست quelle est votre nationalité je suis afghan je دلته موږ ویل je مطلب زه لرم او je suis زه یم je مطلب زه لرم je suis زه یم je suis afghan زه افغان یم quelle est votre nationalité ستاسو تابعیت څه شی دی je suis afghan زه افغان یم vous avez quel âge تاسو څومره عمر لرئ چانه پوښتنه کوي vous avez quel âge تاسو څومره عمر لرئ او بیا هغه جواب درکې یا ته جواب ورکې j'ai 27 ans زه 28 کلن یم quelle est votre nationalité ستاسو تابعیت څه دی je suis afghan زه افغان یم اوس دریم تاسو نه پوښتنه کیږي vous êtes célibataire ou marié vous êtes célibataire ou marié تاسو مجرد استئ یا واده کړي vous êtes تاسو یې célibataire وی مجرد تا او marié او marié وی واده شوی vous êtes célibataire ou marié vous êtes célibataire ou marié تاسو مجرد یاست یا واده کړي vous êtes مثلا مخکې ما ویلې چې je suis مطلب زه یم je suis موږ مخکې نه زده کوو je suis afghan زه یم افغان هلته موږ زده کوو اوس دلته ماغه لفظ راواخله je suis زه یم célibataire اسانه جمله اسانه جوړیږي je suis célibataire زه یم célibataire مجرد vous êtes célibataire ou marié تاسو سوال دی vous êtes célibataire ou marié تاسو مجرد یاست یا واده کړي je suis célibataire زه célibataire یم زه مجرد یم quelle est votre profession ستاسو مسلک څه دی یا تاسو کاروبار څه دی تاسو څه شی کوئ quelle est votre profession ستاسو مسلک څه دی ستاسو کاروبار څه دی تاسو څه شی کوئ quelle est votre profession ما مخکې ویل چې je suis مطلب څه دی چې زه یم professeur زه یم پروفیسور یا تاسو ویل شي je suis conducteur زه یو ډرایور یم je suis informaticien زه یو کمپیوټر کار یم je suis électricien زه یو برقی یم je suis électricien زه یو برقی یم je suis police زه پولیس یم je suis célibataire هغه مخکې مونږ ویل چې کله vous êtes célibataire او marié تاسو واده شوي یا مجرد استئ vous êtes célibataire او marié تاسو واده شوي یا مجرد استئ vous êtes célibataire او marié تاسو واده کړئ یا مجرد استئ je suis célibataire زه célibataire یم یا je suis marié زه واده شوی یم quelle est votre profession je suis professeur ستاسو profession څه دی زه professeur یم اوس l'introduction اوس راځو چې مثلا یو ځای کې ودرېږي یو مغازه کې ودرېږي او څوک درته ووایي چې ته ماته خپل ځان معرفي کړه یا چاته ځان معرفي کړې
نو ما تاسو ته مخکې نه ویلې چې د جملې په شروع کې چې مونږ کم یو لفظونه ویلې هغه لفظونه څه شی تاسو ته یاد دي چې جملې شروع کولو لپاره ما تاسو ته ویلې چې مونږ چې کله هم غواړو یو جمله شروع کړو هغې لفظونه کم دي تاسو ته یاد دي نه ګوره هغه درس بیرته راواړوئ ولې چې هغه تاسو باید اول زده کړئ چې کله هم یو ځای کې ودرېږئ او ځان معرفي کړئ نو اولین شیونه چې ته کې هغه لفظونه دا دي بونژور ما مخکې نه ویلي وو هلته ځای کې ما ویلي بونژور هلو سلو مسیو میدم مادموازل کوکو نوم پښینوم دا لفظونه ما تاسو ته هلته ښودلي وو اوس زه خپل ځان معرفي کوم بونژور مطلب ښه ورځ je m'appelle حمید زما نوم دی حمید یا my name is حمید خو چې دا جمله انګلیش ته داسې راځي I am called حمید نو بونژور je m'appelle حمید بونژور ښه ورځ je m'appelle حمید زما نوم حمید دی mon nom de famille est همیش زما تخلص یا زما کورنی نوم همیش دی بونژور ښه ورځ je m'appelle حمید زما نوم حمید دی mon nom de famille est همیش زما کورنی نوم همیش دی mon nom de famille est همیش mon nom de famille est همیش زما کورنی نوم همیش دی j'ai 27 ans j'ai زه لرم 27 ans 28 کاله عمر Je suis afghan. زه افغان یم. Je suis afghan. زه افغان یم. Je suis célibataire. Je suis célibataire. زه مجرد یم. Je suis célibataire. زه مجرد. Je مطلب زه. suis مطلب یم. suis. Je suis. زه یم. célibataire مجرد je suis afghan زه یم افغان je suis professeur je professeur یم je suis afghan زه افغان یم je suis célibataire زه célibataire یم je suis professeur زه یو پروفیسور یم یا چاته ووایي چې je suis un garçon je suis garçon زه یو هلک یم je suis garçon زه یو هلک یم ما تاسو ته ویل صرف دغه جملې زده کړئ دا ځان کله هم تاسو وغواړئ چې ځان تعارف کړئ نو دا باید تاسو استفاده کړئ اول شروع کې مې تاسو ته نومونه ویلي چې اول باید چې ته کله خپل ځان سره معرفي کړې او ودرېږې یا یو ځای کې خلکو ته ولاړې نو هغه کې ته ټول نه وړاندې شروع کې هغه نومونه زده کړئ چې ما کوم تاسو ته ویلي لفظونه بونژور هلو سلو مسیو میدم مادموازل کوکو نوم پښینوم بیا هغې نه بعد ووایئ بونژور je m'appelle حمید mon nom de famille est همیش j'ai 27 ans je suis afghan je suis célibataire je suis professeur bonjour je m'appelle Hamid mon nom de famille est Hamish j'ai 27 ans je suis afghan je suis célibataire je suis professeur بس دا د نن دپاره دومره بس و او زما چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله که څه غلطي زما په دې لیکچرو کې وي یا په دغه کې کامنټ کې پرېږدئ او ستاسو کامنټ نور هم ما تشویق کوي چې نورې ویډیوګانې تاسو ته جوړ کړم انشاءالله نوې ویډیو به بله ویډیو به ډېره زر راشي مننه الله پامان